خاوند او میرمن. یوه سړي و خپلې ښځې ته د پسخند او تکبر په شکل وویل: زه کولی سم چې 4 ښځې په نکاح کړم او ما ته دغه کار روا هم دی، مګر ته د یوه میړه څخه زیات د دوهم سره واده نسې کولی. ښځې په خندا او آرامۍ سره جواب ورکړ او ویل: ته پوهېږې چې دا ولې؟ دا ځکه چې زه ګرانه یم، بې له یوه نفره مې دوهم کس نسي د ځان کولی، مګر ته چې ارزانه یې 4 در پکښې شریکېدای سي.